سلامونه نیکې هیلې احترامات کوم باندې په دې هیله چې جوړ اوسئ قدرمنو هېوادوالو. نن د روژې 11مه ورځ ده، نو داسې یو کورنۍ ته راغلي چې له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دی او د دې حال له تاسو سره شریکوو. دغه کورنۍ چې دی میړه غریب کار دی، خو یو زوی دی چې هغه بس معذور دی، غټ هلک دی خو غاښونه نه لري او د لاس هډوکي هم ټول وتلي دي او ژمي چې کېږي هغه ورته ډېر درد کوي. او لور یې دی هغه مرګي تکلیف لري، یعنې د اعصابو تکلیف لري. علاج یې کېږي پېښور کې، دلته نه کېږي. نو ورته ویلی دی چې علاج یې وکړي، خو د علاج لپاره دوی پیسې نه لري. نو د دې حال به له تاسو سره شریک کړو، له موږ سره اوسئ. غم لکه خمر خوشالی، غم لکه خمر خوشالی، مونږ یو ماتمونو ته جوړ، نه یو وجشنونو ته جوړ، سترګې مو د اوښکو پیالې، زړونه مو غمونو ته جوړ. السلام علیکم. اجازه ده چې څنګه یې ښې؟ خیر دی، تاسو ښه یې؟ خیر راغلی. ژوندی اوسئ، مننه. موږ ته ستاسو ښه ادرس راکړی و، ستاسو ستونزو مشکلاتو په اړه مو واورېده، نو موږ راغلي یو چې تاسو سره خبرې کړو او ستا حل له خپلو هېوادوالو سره شریک کړو. نو ته ستاسو ستونزې مشکلات چې په ژوند کې لرئ نو کولی شئ موږ سره شریکېږي. ستونزې او مشکلات خو زیات دي خورې، زه به تا ته کم مشکل ویم. خاوند مې تور زیړی لري، شکر لري، ناجوړه دی، د کاروبار څوک نشته دی، سبی وځي او ماښام راځي، لاسګاډی وباسي، هغې کې چې شی نه کېږي. او دغه ماشومان مې دي، دغه رنځوره دی، غاښ یې خوله کې نشته، غاښ ښکاره کړه. دا څو کلن دی؟ دا 11 کلن دی، غاښ یې نشته خوله کې. بیخي چې دسترخوان ته کښېني داسې کښېني چې دا یې وخوري، د دې د خوراک کښېني چې هغه سخته ډوډۍ یا داسې سم قطغ نه وي، ډوډۍ نه هم دسترخوان نه همداسې پاڅېږي، یا اوبو سره یا چیسي سره دغه کوي. دغه لور مې اعصابو تکلیف لري، دغه ماما یې بوتلله، دغه یو نسخه دوا یې ورته واخیستله او نور راته ډاکټر راته وایي چې پاکستان ته یې بوځه. موږ سره پاکستان وس نشته چې پاکستان ته یې بوځو. او دا اعصابو تکلیف لري، وایي دا چې نوره غټېږي نور هم تکلیف زیاتېږي، سیاسره ده، همداسې غورځېږي، بیرون نشي وتلی، ماشومانو سمستي نشي کولی. یو ځي ته د دې د دغه نه زه د چا غم ښادۍ ته نشم تللی، په دې باندې هم له راځي غورځېږي. نور دغه مشکلات دي د کور، تا ته هم دغه دی، د کور پته ده، دغه کور دی، دا دغه دی، دې ټولو ګاونډیانو ته دی، مالتیانو ته پته ده. د روژې دغه 10 ورځې تاسو څه رقم تېر کړي چې ستا مېړه هم کاروبار نه کوي، ماشومان هم په دې حال دي، نو دا څه رقم ده پیشنامه بس ماښامي؟ الله ته هم تمه شته دی او الله ته هم دغه دی، نو په نیمه ګېډه ډوډۍ کله وي کله نه، کله پیشنمي ته چې وي کله نه. راجیګ شو پیشنمي وکړو، کله همداسې په نهاره روژه ونیسو. دغه ورکوټی ماشوم دی، کله ماشین خرڅ کړي چې لږ دغه چې کله دغه یې ناجوړه دی پروت. تاسو اوس د روژه ماتي لپاره څه لرئ نن؟ نه نن خو هېڅ شی بیخي څه شی نه لرو. شپه هم چې روژه ماتی کوو هم څه شی نه وو، پرون هم پیشنمي ته هم څه شی نه وو، نن شپه هم څه شی نشته. الله هم شته دی، بیا مالیاتیان لږ څه شی راولېږي، که زړه یې ښه راولېږي، که د چا په یاد شو، که د چا په یاد نه شو، بس همداسې ناست یو، د اوبو همداسې تشې اوبه وڅښو. الله ته هم تمه ده. نو نه چې دغه تمام ورځ داسې په لوږه تېروئ، ماښام چې هغه تش دسترخوان ته کښېنئ، دغه د نورو خلکو دسترخوان ګورئ چې ښه ډک وي او ستاسو تش وي، ستاسو زړه کې څه ګرځي، څه احساس لرئ؟ زموږ زړه کې دغه ګرځي چې خفه کېږو. ای د تکبر په وګو سپوره نا امیده بځې، سپوره نا امید. تاسو د هېوادوالو څخه څه غوښتنه لرئ؟ موږ د هېوادوالو څخه دا غوښتنه لرو خورې چې دغه ماشومان مې مریضان دي، ډاکټر راته وایي دلته شخصي ته یې زه نشم اورېدلی، وسه مې نشته دی، او دغلته نږدې کلینیک دی، دغه دی پارچې راته راکړې ده، اول ته یې وړم راوړم، ډاکټر راته وایي چې پېښور ته یې ویسه، دلته علاج نه کېږي. ما سره پېښور د وړلو پیسې نشته دی چې زه دا ویسمه او دې ته علاج وکړمه. دغه جینۍ ده، دغه هلک دی، هغه دی خپله تاسو ګورئ چې دغه حالات یې دي، حمله په راځي، هر وخت چې چپه کېږي دغه کېږي. او دغه هلک خو بیخي چې د هوا یخه شي بیخي په کټ کې پروت یم، دا جاړي دغه کېږي چې ځان مې درد کوي، وجود مې درد کوي، نشي جګېدلی.
او د هېوادوالو نه دا زموږ دغه دی چې زموږ غرض واخلي. موږ په نس باندې موږي وو، په تن باندې لوڅي وو او په هېڅ شی نشته دی، بېګا ته د ډوډۍ هم څه شی نشته چې وخورو. او دغه ماشومان هم راته مریضان دي، پلار یې هم مریض دی، شکر لري، تور زیړی دی، کاروبار نشته دی، څه شی نشته دی. نو چې زموږ سره چې د وسه کېږي هغه کومک وکړي د الله د رضا لپاره. او ورور جانه ته څه غوښتنه لرې؟ دا غوښتنه لرم چې زه مریض یم، زما لپاره څه کومک وي، هغه راسره وکړي چې زه ښه شمه. قدرمنو هېوادوالو دې ته وګورئ چې دا څه رقم دی د دې لاس، دې ته ښه وګورئ، دې ته وګورئ هډوکی یې وتلی، دا ژمي کې ورته درد کوي، خوله ته یې لکه دې ته وګورئ یو غاښ هم نشته. تاسو خپله وګورئ دا به په څه وخوري، 2 دانې لاندې دي، دا د خوراک هم نه دی، دا مخامخ دی، د خوراک هېڅ غاښ نه لري. زه په خپله لار خوشحاله لا خو مو په زړونو دی پروت غم لکه ښامار خوشحاله. قدرمنو هېوادوالو تاسو واورېده چې دغه مورکۍ له کوم ستونزو او مشکلاتو سره لاس و ګرېوان دی، میړې کار نه لري، دغه زوی 11 کلن دی، هډوکي د لاس وتلي، ژمي کې ورته درد کوي او زوی غاښونه هم نه لري. دغه لورې چې دی میرګي دی د اعصابو تکلیف لري، ډاکټر ورته وایي علاج یې کېږي خو چې پېښور ته یې ویسي. نو د پېښور دوی پیسې نه لري او دغه د 11 د روژې دی دوی هېڅ هم نه لري، دوی شپه کله لوږه باندې سمولي او یا نیمه ګېډه ډوډۍ خوري. نو هیله ده چې له دوی سره مرسته وکړي او د دغه نسخې وګوري څومره ډېر دی. د دې نه ښکاري تاسو ته دغه د دې جلۍ دی میرګي تکلیف لري، نو د یو هم علاج نه کېږي، نه د دې هلک کېږي او نه د هغه جلۍ، ځکه چې دوی پیسې نه لري، علاج یې کېږي خو پیسې نشته. نو هیله ده چې له دوی سره مرسته وکړي ځکه چې د روژې مبارک میاشت دی او په دې کې خو هر یو مرسته کوي. هیله ده چې په دې لږ رحم وکړي. نو په ټولو هېوادوالو باندې غږ کوم چې له دغه بېوزلو کورنیو سره مرسته وکړي او که چېرې غواړئ چې بیا مرسته وکړي نو زما د وټساپ شمېره ده 080 د لیدو څخه مننه. سباون سباون وای سباون